तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि टोयोटा हिलक्स हीरो का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है ख़त्म हो गई है। د پښتو د ډرامو مشهوره اکټره او سټیج ډانسره سیمي خان نونو سره چې پرون په موټروي باندې کومه واقعه مخته راغلې ده، د سیمي خان نونو سره دغه واقعه په موټروي څنګه مخته راغله؟ آیا هغه چا وژلې او که په رښتیا د هغې اکسیډنټ شوی دی؟ په دې ویډیو کې له تاسو سره د سیمي خان نونو د مرګ په اړه پټ او مکمل حقایق شیر کوو. ویډیو تر پای وګورئ او پښتون ټایم یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، د سیمي خان نونو په اړه تازه خبر او تازه معلومات دا دي چې هغه پرون له پېښور څخه اسلام آباد ته په موټروي باندې له خپل لور سره په موټر کې روانه وه چې ناڅاپه د دوی موټر د حادثې ښکار شو او په دغه حادثه کې دغه پښتو ډرامه اکټرې او سټیج ډانسرې سیمي خان نونو خپل ژوند د لاسه ورکړ او د هغې لور ډیره سخته زخمی ده. خو په سوشل میډیا د ډیرو خلکو دا پوښتنې راولاړې شوي دي چې سیمي خان نونو اسلام آباد کې څه کول او هغه هلته د څه په خاطر روانه وه؟ نو دلته زموږ د معلوماتو په مطابق هغې په اسلام آباد کې یوه کیفې جوړه کړې ده چې دا به وخت ناوخته له پېښور نه ورتله او د هغه کیفې معلومات به یې کول. همداسې پرون ورځ هم دا او د دې لور له پېښور څخه اسلام آباد ته په موټروي روان وو. کله چې دوی د جنگ علاقې ته ورسېدو نو دوی موټر د حادثې ښکار شو چې په نتیجه کې یې سیمي خان نونو ووژل شوه او د هغې لور پکې سخته ټپي شوې ده. د سیمي خان نونو په اړه باندې په سوشل میډیا خلک مختلف قسمه پوسټونه کوي او وایي چې دا کیدای شي چا وژلې ده، خو نه، داسې نه ده. زموږ د معلوماتو په مطابق هغه له پېښور څخه اسلام آباد ته د خپلې کیفې لپاره روانه وه چې په لار کې د هغې موټر اکسیډنټ کړی دی او په نتیجه کې یې دا وفات شوې ده.